ښار کې چې ماشومانو یوه خاصه تڼۍ درلوده. کله چې دوی به دا تڼۍ کېکاږله نو خپلې خوږې خاطرې او یادونې به یې احساسولې، لکه د زوکړې ورځې، خنداګانې یا د باران سره لوبې. خو یو هلک چې زیګي نومېدو هېڅکله یې خپله تڼۍ نه کېکاږله. زیګي به ویل زه دا یادونې د وروسته وخت لپاره ساتم، کله چې وخت ښه وي. یو سهار زیګي ولیدل چې خلکو خپل نومونه هېر کړي. ماشومان خپل ساتلي حیوانات نه پېژني، حتی ښاروال خبرې کول هېر کړي دي. د حافظې تڼۍ د ټولو خړې شوي دي، یوازې د زیګي تڼۍ لا هم ځلا لرله، ځکه چې هغه هېڅکله نه وه کارولې. ناڅاپه یوه پاڼه د ونې نه راولوېده او ورو ورو یې وویل که غواړې حافظه بېرته راوګرځوې نو هغه ځای ته ولاړ شه چېرته چې هېرې شوې شېبې خوب کوي. زیګي ډېر حیران شو چې پاڼه خبرې کوي. زیګي بیا هم پاڼه تعقیب کړه تر څو د هېر شوي شېبو ځنګل ته ورسېد. د هېرې شوي حافظو ځنګل کې عجیبې ونې وې، د بلبلو نه جوړه ونه، د حمام د وخت خندا، د رنګونو باراني ونې، هېر شوي انځورونه او یو لوی خوب ویونکی فیل. د هغو کیسو نه جوړ شوی و چې هېڅکله پای ته نه وي رسېدلی. یو نرم غږ راغی، زیګي ته راغلې چې موږ راویښ کړې. او یو ناڅاپه لوی فیل چې له هېر شوو یادونو جوړ شوی و یوه سترګه یې پرانیستله. فیل وویل تا ډېرې شېبې ساتلې دي، خو شېبې هغه وخت جادو ګرځي چې ته یې احساس کړې. د دې لپاره چې یادونې بېرته راولې ته باید لومړی خپله تڼۍ کېکاږې. زیګي چې خپله تڼۍ کېکاږله او هر څه چې کله هم ساتلي وو راژوندي شول، لکه د نیا خندا، د ملګري سره لوبې، هغه ورځ چې لومړی ځل ونه ته ختلی وو او ویلی وو ما وکړل. خندا، اوښکې او خوښي یو ځای شول، ځنګل روښانه شو. زیګي بېرته ښار ته راغی، د ټولو تڼۍ روښانه شوې وې، خلکو یادونې کولې، خندېدل او یو بل ته یې له خوشحالۍ ټوکې ورکولې. او زیګي هغه اوس خپله تڼۍ هره ورځ کېکاږي. سلام زما ګرانو ماشومانو، خدای دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ یاست او د نن د زیګي کیسه مو خوښه شوې وي. آیا تاسو هم داسې تڼۍ په خپلو خولویو یا کمیسونو لرئ چې کله مو کېکاږلې نه وي؟ که داسې وي نو ماته یې هرومرو په کامنټ باکس کې ولیکئ. که دا کیسه مو خوښه شوې وي نو زما چینل هرومرو سبسکرایب کړئ. د نورو لا خوندورو کیسو لپاره به زه بیا ستاسو په خدمت کې یم. د دې کیسې نه مطلب دا دی چې یادونې د دې لپاره نه دي چې د وروسته وخت لپاره وساتل شي، بلکې د دې لپاره دي چې همدا اوس احساس شي. نو په ما ګرانو ماشومانو، اوس به ستاسو د خوب وخت وي او د خوب دنیا ته به داخلېږئ. اوس لپاره تاسو ټولو ته خواږه خوبونه او ډېره ښه شپه.